لمبنه باس دا دی چې عام طور باندې زمونږ په دې ملک کې که تاسو خیال وکړئ بلکې نه زمونږ په ملک کې په تمام عرب ممالکو کې خاص طور باندې په مکه معظمه کې او په مدینه منوره کې 6 رکعاته تراویح بعض حضرات تی زمون په دې ملک یا نور ملکونو کې اغي 8 رکعاته تراویح منشا د اختلاف څه شي تاسو په خبرو خو پوهیږئ مې چې ټول عمر الیکشن هم کړی دي لیډر مزاج خلک چې په خبره ډېر خپوي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نا پاوی په جمع باندې صرف 3 شپې منقول روایات د تراویح چې دي هغه د 8 رکعاتم شته او د شلوم شته او د سلوختم شته لن درته وایم چې 3 شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم تراویح صحابه او ته په جمع وکړي او په څلورم شپه صحابه په انتظار ناستو حضور علیه السلام ورته راونوت سبال صحابه او تپوسو کو چې یا رسول الله مونږ خو بیګا انتظار کولو تاسو تراویح تراونوت حضور علیه السلام فرمایل چې کنن شپم زراوته وي دا تراویح په تاسو فرض ځکه چې د پیغمبر دوام په یو عمل باندې موجب د فرضیت ګرځي نو زم بیګا ذکر او نو وتم چې دا تراویح په تاسو سنت پاتې شي او فرض در باندې خبره پوښتنه خبره دا ده چې د حضور علیه السلام دور خو په دې رنگ باندې تیر شي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دور خلافت شو هغه هم په دې رنگ باندې عمر فاروق په دور کې چې روزه رااله صحابه ټول په مسجد نبوي کې جمع شو او عمر فاروق انتخاب د هغه امام وکړو چې چاته قرآن ډېر یاد هغه د مخکې شي او 6 رکعاته تراویح دي د عمر فاروق تمام دور خلافت چې دی هغه په 6 رکعاتو تراویح باندې تیر شو اوس زمونږ په دې ملک کې کوم حضرات چې د 8 رکعاتو قایل دي نو هغوی دا وایي چې د پیغمبر عمل د 8 رکعاتو او دا د 6 عمل چې دی دا د عمر فاروق اوس عزیزانو دا علمی خبره ده چې قول او فعل د صحابي دا په باب د ما لا یوقلو کې محمول وي په سما باندې صحابي چېرې د ځانه کار نه کوي چېرې ځکه چې صحابه ټول معیار د حق دي دا نن چې تاسو د قرآن ختم وکړو یا قرآن ته د خدای کلام وایي یا ځان ته مسلمانان وایي دا ټول د صحابه برکت دی ځکه چې صحابه چې یو دا د پیغمبر نه برای راست اخذ کوونکي یو د دین برای راست اخذ کوونکي یو د قرآن برای راست اخذ کوونکي یو افعال اقوال اطوار د پیغمبر دا برای راست نو نن چې کومه نقشه د اسلام تاسو ګورئ او ستاسو په مخ کې پرته ده نو دا د صحابه وجه که دا ثابته شي چې صحابه هم په منځ کې خیانت کوونکي وو یا صحابه هم په منځ کې غداران بیا تا ما سره چې کوم اسلام دی د دې څه ګارنټي کېدی شي چې دا صحیح هغه اسلام دی چې کوم پیغمبر دی کېدی شي لکه ما یو خبره وکړه او دا زما خبره چې دا تاسو ته د ارشاد نقل کړه نو که زما خبره به صحیح الته تصور کې چې اول اعتماد به په دې ارشاد کې یا په دې امام صاحب دی کې ٹھیک ده دې مولانا روح الامین به ته اعتماد کې چې دا دې چې څه وایي بجلیګر ملا هم تا ویلي او که ته وایې چې دا غدار دی
نو زما خبرې څه ګارنټي شته چې دا به صحیح تاسو ته نقل کړي کېدای شي د پکې د ځان څخه ګډوډ کړي ما په خبره پوهېږي که صحابه په منځ کې خائنان او غداران تصور کړي شي نو بیا ستاسو زما منځ کې چې کوم اسلام پروت دی د دې هیڅ ګارنټي نشته چې دا مغه اسلام دی چې کوم د اسمان نه راغلی او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته پیش کړی نو الصحابه كلهم عدول صحابه چې دي دا ټول عادلان دي او صحابه معیار د حق دا ما ویلي دا زما خبره ده دا د پیغمبر سردار کونین خبره ده فرمایي چې اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم زما صحابه پسان دستور دي هر یو پسیم چې اقتدا وکړه دغه صحیح ده تاسو خیال راکړئ نو صحابه چې دي دا معیار د حق دی زمونږ دا ایمان دی چې پیغمبر نه ماته شوی دین صحابه تابعین تبع تابعین ائمه مجتهدین ائمه مفسرین علماء کرام دا امه رنگ دی چې کوم اسمان نه نازلو نو صحیح تر مونږ پورې د دې خلقو په واسطه راځي اول بدا ایمان غنه چې صحابه چې دي دا معیار ده ځان نه د شیعاګانو ورونه نه جوړوي شیعه او زمونږ منځ کې څه اختلاف دی شیعاګان وایي چې د حضور نه وروسته خلافت حق د حضرت علی او ابو بکر صدیق واغستو نو په دې زمونږ او د هغې جګړه ده نو زما ورسره جګړه نه کوم خو زه ورته دا وایم چې تاسو په ایمان ووایئ چې کوم سړی په کور کې خپلې ښځې سره فیصله نشي کولی خپل زوی سره نشي کولی خپل لور سره نشي کولی هغه دا حق لري چې نن نه 1400 کاله وروسته د صحابو فیصلې وکړي لکه خوارشي ستا ښځه یې رڼایګنه ده ټوله ورځ بار ګرځي په هغې باندې د صحابه قابو نه راځي او د هغې سره فیصله نشي کولی ته نن نه 1400 کاله وروسته لاړې د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علي فیصلې ته کوې د هغې د فیصلې حق د چا دی سردار کونین فرمائی انما انا لکم مثل الوالد لولده اے صحابه ز تاسو د پاره په مثال د پلارم لکه پلار چې د پاره د بچو نو د زامنو منځ کې اختلاف چې دی د هغې د فیصلې حق د پلار زیات دی که د پردي سړي زیات دی ٹھیک ده صحابو منځ کې که څه اختلاف پېښ شوی هم و نو هغه حق د فیصلې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هغه حق د فیصلې ستا او زما دی پاتې شوه دا چې خلافت د حضور علیه الصلاة والسلام چرته یو ضعیف روایت هم نشته چې هغه دا ویلي چې ما نه وروسته خلیفه به حضرت علی وي چرته وصیت د پیغمبر نشته پیغمبر دا شی په قوم پرېښود چې ما نه وروسته قوم پوهېږه او انتخاب د امیر پوهېږه تاسو خیال راغی د حضور وفات چې وشو قوم او صحابه ټول راجمع شو او انتخاب د امیر یې کولو انتخاب د امیر ټولو په اتفاق سره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اوس هغه بیا څنګه امیر هغه وروره داسې امیر نه و مونږ دا خیال کړی دی چې راته ښکاري چې ابوبکر صدیق ټول مال حالو والو حضرت علي ته اړو څه پرېږده وه ځکه مونږ خو په دې کار د چنډه خرونه یو ډنډ کې ټغېږو که نه مونږ خو دا خیال دی چې راته ښکاري چې دا د پاکستان خزانه وه دی چې پې وزیر شو دا هر څه یوړه مونږ یې پرېښو په ډاګه هلته خلافت د ابوبکر څنګه و نن ته بیعت شو او مازدیګر له څادرې په اوږه اچولي دي بازار ته روان عزیزانو د باره وفات په جلسو کې
تاسو سال جوړ کړی. بیا د محرم په جلسو کې سنی حضرات او شیعہ حضرات یو قیامت برپائی. سچل دے محرم دے سنیان پا کے وئی محرم دے وعدہ مکا وئی پا محرم کے وعدہ کفر دے. سوک وئی دا دو اخترو منس کی نکاح نکی گی دا حرام دی. سوک پس غضب اختری سو ټول ورځ زما دا غوږ ستړی شي په دې پوښتنو وختم. عزیزانو سوچ بنیادی شي ته وکړئ چې د مسلمان قوم واده او مړه دا هغه سیدی چې څنګه الله ویلی دي یا د الله رسول ویلی دي یا د هغې خپل عمل څنګه و دا سیدی. سنی حضراتو تاسو واورئ د اتوار په ورځ او د جمعې په ورځ تاسو سال جوړ کړی. خدای دې کور د میردین جماعت کا د 2 روپو وریجې بخوري او د 200 روپو ګنټه دې روانه کړی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم وعدو چا سره وعدو بی بی عائشہ سره. اردو میں کہوں کہ یہ ہمارے پشاور کے اولیاء اللہ جو ہے یہ بھی سمجھ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دولہا تھے اور بی بی عائشہ دلہن تھی اور ابو بکر صدیق سسر تھے. کیا وہ نکاح کیسا ہوا تھا؟ پھر بی بی عائشہ کی رخصتی کیسی ہوئی تھی؟ پھر دولہا کے کیا وہ گھوڑے پہ سوار ہوا تھا؟ کیا انہوں نے گلے میں گھنٹا ڈالا تھا؟ نکاح باندھی گئی اور حضرت عائشہ سردار کونین کی گھر میں چلی گئی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دولہا آپ پیدا کر لیں گے؟ آپ کے دولہے کیسے ہیں؟ کسی کا ناک پھننا ہے, کسی کا کان نہیں ہے, کوئی ٹھمرا ہے, کوئی بمرا ہے, کوئی کیا ہے, کوئی کیا ہے, کوئی کیا ہے. پختو کې وایم او ټول تاسو یې کنه. بیا بینډ او باجې د هغې ولیمه څه شی و؟ ولیمه څه و؟ هېڅ نه و. بینډ او باجې مخکې رواني ورده یې اغوستي. یو د باډر بینډ دی, یو د ملیشې بینډ دی, د پولیس هم دی, یو خړوس بینک دی. بینډ مخکې دی او دا د غرمې پیدا ټول ورپسې دي او هلک یې روان کړی دی. الله اکبر. نو باروفات جلسو کې د علماو تقریرونو اورېدو والاو تاسو ته واده داسې پکار دی چې څنګه محمد رسول الله کړی و او څنګه لور ابوبکر صدیق واده کړی وه او که داسې پکار دی لکه چې تاسو. دا دې خوا څه بازار دی؟ کوچي بازار. په دې کوچي بازار زه کله کله داسې تېرېږم قاسم علي خان جومات ته, نو دلته صاحبه دا د ښځو کې 3 قسمه دي. اوس 3 قسمه. یو 140 کلو توڑا, یو 80 کلو توڑا, یو 40 کلو توڑا. دا 3 قسم دي. هغه ورځ زمونږ علاقه کې په موټر سایکل 2 کسه سوارو, هغه یې نیولي. نو ما مرزا ته ویلي چې دا یې ولې؟ ویجو ډبل سواري وه کنه, ډبل سواري وه, دا خو منع ده. مال چې دا ښځه ځان پسې 3 منه بوره یې سواره کړي, ډبل سواری نه. وینا هغه بس غلی شو. قانون چې دی خو هر چا دپاره به وي که نه. قانون دا دی چې ډبل سواري منع ده. هغې سره دا وضاحت نشته چې د ښځه منع نه ده او سړی منع دی. دا وضاحت نشته. قانون دی چې ډبل سواري منع ده. ډبل سواري چې هر څوک وي, خو چې ښځه یې سواره کړي او که خره یې سواره کړي نیسي وي. دې خوا وګورئ. د لاډ می کالے قانون چراغ سوخ کے پاک ہندوستان تھا,
यो सड़ी बांधी जज द 500 हुक्म को यो मुसलमान वकील पेश हो कानून रावागस्तो जज से तवी ची दी सरा बच्च चल कवई वी ची दा पांसी को जोड़ंदो बे ची मर्शी वेले दा कानून द लॉर्ड मिकाले दे कानून के लिए कली दी ची हैंगिंग तो शे हैंगिंग लटकाया जाए और सरदाट के निष्ठा ची तरमर्ग पोरे या मड़कवई बेम बस वड़ंदी का मुंग बेर अखलास कानून की निष्ठा जज अंग्रेज जो आगता शु दा खुरिश्तिया दा द लॉर्ड मी काले कानून मुसलमान वापस लंदन तौले गलो और लॉर्ड मी काले ते हुए जिसता कानून के दा दफा नाकिस अदा खाली हैंगिंग दी और सारा डेथ लफज निश्ता अगेन बाद और सारा गौली कल कि हैंगिंग टू डेथ लटकाया जाए मौत तक तो अगा शेवी चिताब द अंग्रेज पर कानून के गलती रईस्ते नंता न सकु सा डब्स पे जोड़ दे जानता हो गो रही जमाजीजानो कानून दा दे जो वाद च कवय दासी बे कवई माता कुम रसूलो फखुजूहो वमा नहाकुम अन्हो फंतहु पैगंबर च सकड़ी दी स्तासो पे मख के दाउनी सही और सनम च मने कई अगे न मनी सही नु जमाजीजानो द लूरो द जोय वाद और शाद किधर गए मां द्रे जामन वाद कड़ी दी और द्रे मिलुना वाद कड़ी दी ता पर स्टेज जमा मरगरी टोल नास्ती वाए पे ईमान जमा द जोय काट ता जले वादने खबरी जमा द लूर द वादना खबरी निकाह में तड़ले और पावाला कड़े में ओस द लूर द वाद काडूना मुलियान चाप कई मुलियान वकीली किली चे मेरी प्यारी बेटी की शादी है और आपसे दरखास्त है नूरुल्लाह का आपसे दरखास्त है कि आप तशरीफ लाएं अपनी दुआओं के साथ उनको रुस्खत करें बेदबी दी माफी जमा खुला लगा बेड़ा बदा ये और आप एतराज को चित्त जमा लूर निकाह तराने ली बात साल लूर दसो कालो हुआ वेल दो वोल्ला सुकालो मनगा तकड़ा हुआ मना माल का माशूमा दा दुआ जरूरत है वाला आ खुले बोरा हुआ तासो ख्याल रहा नन दलूर दो वाद काडूना मेरी प्यारी बेटी की दजोई दो वाद काडूना खो आम खलक अगर मुंगा लाका की यो कुरखो खरसोलो वाला कुरखे खरसे काडूना रोड़ जी माले किस दी शादी है चप शाही चप मालकी दी शादी है मेरी मले के वेले कार्डन वही तुमाल जवाने दी मरग मरे जवाना मरग बेचने पे कुरखे ते कलूल बेचने इतने भी इतने कार्ड एक एक कार्ड ते 50 50 60 रुपया खर्च आया कार्ड लेके पे खुद फिरने सकवई था चरता वही तारा बदे उरज़े पूरे बजफाकड़े तारा बदे उरज़े पूरे बज